بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی خیلی احترامات میومه دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه جوړ بسته د صحت کلیم پرتن وي دوستانو. مونږ یو داسې ویب سایټ ښیو د کریپټو کرنسۍ یا د کریپټو لپاره چې دغه ویب سایټ ډېر مفید به انشاءالله تاسو ته تمامیږي. او دا ویب سایټ باید مقصد څوک چې د کریپټو ټریډران وي باید ورسره اشنا شي، یعنی باید دا ویب سایټ وپېژني. دوستانو دا داسې ویب سایټ ده چې دغه کې مونږ کولی شو چې د یو سکې په اصطلاح چې بنیاد مطالعه کړو. یا مقصد د یو سکې مارکیټ کپ، یعنی د کریپټو یا د کریپټو کرنسۍ اړوند یا مربوطه چې څه شیان دي په دې کې موجود دي. دا ویب سایټ نومیږي دوستانو کوین مارکیټ کپ. تاسو ام سی هم لیکلی شئ، بیا هم درته اړوي او هغه هم لیکلی شئ او په پوره نام هم لیکلی شئ په ګوګل کې. یعنې تاسو کولی شئ چې د کروم له لارې هم ننوځئ، او څوک چې انډروید موبایلونه استعمالوي تاسو کولی شئ چې د پلی سټور څخه هم راواخلئ. نو اوس دوستانو مونږ د ګوګل نه داخلېږو کوین مارکیټ کپ ته چې کوین مارکیټ کپ څه شی ده او د څه لپاره استعمالېږي دوستانو، څه پکې هغه دي، کوم کارونه پکې کېږي. دوستانو مونږ راځو کوین مارکیټ کپ مستقیما راخلاصوو. دوستانو کوین مارکیټ کپ چې دا دوستانو په دې کې مختلف شیان دي. مقصد د کریپټو کرنسي، ډاشبورډ، ډیسکین، ایکسچینج، کمیونټي، پروډکټ، بیلډ، پورټفولیو، دا ټول دوستانو مونږ تشریح کوو چې دا څه ته وایي. لومړی راځو دوستانو مونږ په کریپټو کرنسۍ باندې خبرې کوو. کریپټو کرنسي دا مقصد سکې، یعنی څومره کریپټو سکې چې دي په مارکیټ کې، دا مقصد د دې رینکینګ او کټګورۍ دا مونږ په دې کې کتلی شو. اپکمینګ کوم دي، ټرینډینګ کوم دي. بیا راځو ډاشبورډ، ډیسکین، ایکسچینج، مقصد چې ایکسچینج صرافیانې کومې دي، پروډکټ، پورټفولیو د دې لپاره استعمالېږي چې مقصد ته د ځان لپاره مقصد خپله باید بعضې سکې وساتې چې مقصد لنډ چې ته راځې دې ځای نه خلاصولی شې، یعنې ستا د خوښې سکې دلته کتی کېږي. دوستانو یو دی ټاپ هغه سکې چې مقصد په ټاپ لیول کې روانې وي. مقصد ښه مثال خپل کوین مارکیټ کپ سکه ده، بل بیټ کوین، ایتریوم، تیتر، بی ان بي. بل د دوستانو ټرینډینګ هغه سکې دي چې اوس په ټرینډ کې روانې وي، یعنې مقصد اوس په بازار کې دوی ته په زیات اندازه باندې په اصطلاح چې کتل کېږي، یعنې په زیات خلک یې ریسرچ کوي، خلک یې ګوري، مقصد خلک پکې ټریډ کوي، شارټ او لانګ دواړو ته ټریډ په دې کې کوي. دا ټرینډینګ کتی کېږي. واچ لیسټ هغه سکې دي چې تیار په واچ لیسټ کې وي او تاسو یې خپله دې کې اضافه کولی شئ. او موسټ ویزیټډ دوستانو هغه سکې دي چې زیات اندازه باندې کتی شوي وي په داخل د 24 ساعتونو کې، یعنې په 24 ساعتونو کې چې په دې کې ټریډونه شوي وي، کتل شوي وي، په اړه یې ریسرچ شوی وي، هغه دلته موسټ ویزیټډ کې کتی کېږي. نیو کې دوستانو په نیو کې هغه سکې وي چې مارکیټ ته نوي داخلي شوي وي، یعنې مقصد اوس ریسنټلی داخلي شوي وي مارکیټ ته مختلفو ایکسچینجونو کې، هغه که باینانس ایکسچینج وي، که بیټ وي، که اوکی ایکس وي، چې کوم صرافۍ وي هغې ته نیو داخلي شوي وي نوي. تاسو کولی شئ اوس بعضې دوستان دي په باینانس کې اوس به دی وایي چې مقصد دغه چې دا ایچ پي شی ده، دغه سکه چې ده دا خو باینانس کې فرض که نشته. دلته په کوین مارکیټ کپ کې د دې لپاره چې دا په نورو صرافیانو کې هم کې وي. او بل د دوستانو مونږ ګینر لرو. دلته ګینر دا هغه سکې دي چې په 24 ساعتونو کې مقصد دوی ټاپ پرفورمنس که مونږ ووایو ټاپ پرفورمنس یې کړی وي، یعنې بیخي زیاتې روش یې کړی وي، بیخي زیات مقصد په دې کې ټریډونه لګېدلي وي، په زیات اندازه خلکو په دې کې خرید کړی وي. ته مونږ مقصد ګینر وایو. مور دغسې په مور کې مقصد باینانس الفا، میمز کوین بعضې دغه د ان اف ټي اړوند دي. ان اف ټي هم انشاءالله مونږ به ان اف ټي باندې هم خبرې کوو چې میټاورس ان اف ټي څه ته وایي. سولانا اړوند چې کومې سکې دي مقصد دغه سکې پکې کېدي. مقصد دا ویلي دغه ایکس آر پي، سولانا خپله چین لینک، دا د سولانا په بلاک چین باندې کار کوي. دا په دې کې دغه کې دي دوستانو په مور کې. بل دوستانو مونږ راځو په هغه باندې خبرې کوو، موسټ ویزیټډ دا خو باندې خبرې وکولې. فیر اینډ ګریډ انډیکس په دې باندې خبرې کوو. دا دوستانو ډېر مهم ده.
دا دوستانو لکه فرض کړه دا اوس په 14 کې دی خلک په طرز کې دي یعنې تاسو که ډېر تحلیل له تاسو څخه ورکېږي بس دغه یو سیګنل ځان سره یاد لرئ کله چې کوین مارکیټ کپ ته داخلېږئ کله چې دا په پورته خوا کې وي یعنې شنه کې وي نو دلته تاسو کولی شئ چې شارټ ته ځان زړه ښه کړئ یعنې شارټ کې پوزیشن خلاص کړئ کله چې دې خوا ته په سرو کې وي فرض مثال اوس په 14 کې ده دا ایکسټریم فیر ده یعنې بیخي زیاته ویره ده دلته تاسو ګټه کولی شئ چې مقصد شارټ لانګ پوزیشن واخلئ دا ډېر بهترین سیګنل دی دوستانو ستاسو لپاره هغه څوک چې په ټیکنیکل انالیسس باندې نه پوهېږي او بل مارکیټ اوورویو کې مقصد دوستانو مونږ ټوټل د کریپټو مارکیټ کتلی شو چې کریپټو مارکیټ کپ څومره دی یعنې څومره اندازه پیسې په کریپټو مارکیټ کې باندې یا مقصد خلکو پکې خرید و فروش کوي یعنې ټوټل مارکیټ کپ چې ده د کریپټو 2.9 ټریلیونه ده یعنې تقریبا 2.9 ټریلیونه دا ډېر غار کې روپۍ دي موږ که په دې اصطلاح ووایو نو دوستانو دغه شول اوورویو شو سپاټ مارکیټ شول چې مقصد په سپاټ کې چا خرید و فروش کړی وي او راځو دوستانو دلته په هغه باندې خبرې کوو دلته مونږ راځو دوستانو فرض کړه مونږ په یو سکه چې مونږ غواړو چې په اړه معلومات ولرو یا معلومات وکوو اوس فرض مثال مونږ راځو هغه باندې یا چې کومه سکه یو ځل انټرنیټ دا کار وکوي مونږ بیټکوین باندې کلیک کوو بیټکوین باندې چې کلیک وکړو دوستانو مونږ ته دلته بیټکوین راکوي چې مقصد بیټکوین چې دا مارکیټ کپ یې 1.21 ټریلیونه دا بیټکوین مارکیټ کپ لري په 24 ساعتو کې دومره خرید او فروش ورباندې شوی ده او دومره 15 ولیم مارکیټ کپ په 24 ساعتو کې دومره ولیم خوړلی ده او ټوټل سپلای دومره سکې مارکیټ کې دي 21 میلیونه ټوټل 21 میلیونه دی ماکسیمم سپلای خو ټوټل سپلای چې اوس په حال په مارکیټ کې حضور لري هغه 6 میلیونه دی یعنې په یو سکه باندې چې تاسو کله کلیک وکوئ په کوین مارکیټ کپ کې تاسو ته دغه شیان رااړوي نو دوستانو دا ډېر بهترین ویب سایټ دی تاسو یې که غواړئ چې مقصد په اړه نور معلومات ولرئ او تاسو ایکسټرا ریسرچ هم کولی شئ په دې پسې خو ډېر مفید ویب سایټ دی دوستانو هغه څوک چې په انډروید موبایل استعمالوي تاسو کولی شئ د پلی سټور نه یې راواخلئ او هغه څوک چې د ګوګل کروم له لارې کمپیوټر کې استعمالوي تاسو مستقیما د کروم له لارې کوین مارکیټ کپ ته داخلېدلی شئ نو دوستانو دغه د دې ویب سایټ په اړه درس که ووایو نو دوستانو راتلونکي ویډیو چې وي هغه به مونږ انشاءالله په تحلیل باندې خبرې کوو چې مارکیټ کې مونږ څه ډول تحلیل وکوو یو کوچنۍ هیله ده چې دغه ویډیو چې ده دا در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې کلیک وکوئ ترڅو ویډیو تاسو ته لومړی ورسیږي او ویډیو لایک هم کړئ تر راتلونکي ویډیو پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې